انس حقاني ویلي د هیواد آبادي او سوکالي د افغانانو په یووالي کې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي انس حقاني ویلي چې سلیقوي تفاوتونه نه باید د افغانانو ترمنځ د نږدېوالي مخه ونیسي. حقاني له شاه حسین مرتضوي سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان آبادي، ازادي او سوکالي د افغانانو په ورورولي او یووالي کې نغښتې ده. نو ټولو افغانانو ته پکار ده چې د یو او بل سره په ورورولي او صداقت افغانستان آبادي او سوکالي ته ورسوي. حقاني زیاته کړې ده چې په دې برخه کې به له هیڅ راز هڅو مخه ونه ګرځوي. په ورته وخت کې مرتضوي هم پر خپل ټویټر د یادې لیدنې په اړه ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او نننی نسل نه باید جګړې او ناخوالې راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي. نو د همدې لپاره اوسنی نسل باید په راتلونکي تمرکز وکړي څو راتلونکي نسلونه مو په امن او ورورولۍ کې ژوند وکړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.